تاسو ته هرکلی او ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې ټایم هم راکړو. مننه جی ستاسو یو جهان مننه چې زمونږ مسایل اورېدو دپاره تاسو تشریف راوړو. د ملکن ټي وي ډیره مننه، راجا صاحب ستاسو ډیره مننه او ستاسو د پوره ټیم ډیره مننه. سر دا راته ووایئ چې کله چې د سپورټس مشر وي نو هغه پخپله هم سپورټس مین وي، نو د کوم سپورټس سره ستاسو ډیر تعلق دی لګاو دی هغه کولی شئ؟ چونکې زمونږ خو د سپورټس سره ډېر زیات تعلق دی، مونږ د سپورټس نه رزق دی او په دې باندې مونږ تنخواګانې الو، د ماشومانو رزق هم دی. د هر یو گیم سره زما ډېره زیاته مینه ده خو په خپله مې په ځوانۍ کې کرکټ، بیډمنټن، والیبال او دې گیمونو کې حصه اخیستې ده، کړی مې دی پریکټیکلي. خو اوس په خپله باندې زه زما د دې علاقې په ګل آباد کې زما 10 کاله وشو په دې کالج کې، نو د دې علاقې چې کوم گیم دی هغه والیبال دی. والیبال مونږ د لاست 10 ایرز نه تقریبا په لاست 10 ایرز کې یو 8 ځله چې کوم دی نو مونږ د وی آی سی ملکن چمپینز یو د والیبال، او د یونیورسيټي تقریبا 6 ځل مونږ چمپینز پاتې یو د والیبال. دا د علاقې لوبه ده، نو والیبال زه ډېر زیات خوښوم، خو دا نه ده چې ګنې دا نور گیمونه نه خوښوم. فوټبال سره مې بې تحاشه مینه ده، ډېر ښکلی گیم دی، ډېر ښه ایکسرسایز دی. دلته کې خلک کرکټ هم کوي، بیډمنټن هم کوي، ټیبل ټینس هم کوي، او زموږ په کالجونو کې مختلف گیمونه، باسکټبال او د هغې سره هاکي او نور ډېر گیمونه. او بیا دغه ټیمان چې کوم دي مونږ د وی آی سی ملکن په سطح باندې دغه ټیمان بیا مخکې بوځو آل پاکستان سره. دلته کې رسکشي شروع شوې ده، رسکشي آل پاکستان ملکن بورډ چې دی دا 3 ځل وینر پاتې دی. د هغې سره سره زموږ د ملکن بورډ د جینکو ټیم د والیبال چمپین پاتې دی په آل پاکستان بورډز کې. په لږ غونتې ځای کې فوټبال د پریکټس دپاره او والیبال چې دی، بیډمنټن چې دی، زموږ سره حال نشته. چونکې زموږ حال جوړېده، ما ورته ریکویسټ هم کړی چې د دې هایټ سیوا کوي، نو په دې کې به دا به ملټي پرپز شي، پای کې به مونږ باسکټبال شو، والیبال به شو کولی، بیډمنټن به شو، ټیبل ټینس به. خو چونکې هغه وخت کې زما خبره وانه اورېده شوه، نو زه مطالبه کوم د حکومت نه د وختي ورځو کې یو ټیم راغلی و چې یاره 1000 ګراوند فیسیلیټیز مونږ جوړو په دې صوبه کې. نو پای کې د ګل آباد کالج هم پکې سلیکټ کړی، دلته کې هغه ټیم راغی، هغې ځای وکتو، مونږ سره د بیډمنټن د حال ځای شته دی. ما ورته ریکویسټ دا وکړو چې یاره دا حال تاسو په ملټي پرپز حال کې بدل کړئ، جمنیزیم یې کوي، لږ غټ یې کوي، لږ اوچت کوي، والیبال به هم پکې کوو، فوټبال به هم پکې کوو، بیډمنټن ټیبل ټینس به هم پکې کوو. خو هغې ویل چې زموږ سره دا پیسې لږې دي دې دپاره، نو به هر حال دا د هغې مرضي ده، بیا دغه ځای کتلی دی. اوس ګورو چې کله پې سټارټ هلي ډېر زیات مشکلات دي دې په باره کې څه وایي؟ چونکې د انفراسټرکچر خو کمی دی زموږ سره. واقعي دا خبره صحیح ده چې کلاسونه د بي ایس په جومات کې ماغستی کېږي. زه په خپله باندې کلاس په چمن کې علمه د بي ایس زموږ سره دلته 11 سبجیکټ د هغې دپاره چې کوم کلاس رومز دي هغه 72 پکار دي ایټلیسټ. خو په دې وخت کې زما په خیال موږ سره 22-23 موجود دي، نو د هلکانو دغه خبره بالکل په ځای ده. زموږ سره ډېر زیات کمی دی د کلاسونو. هاسټل په دې وخت کې زموږ سره نشته. سټوډنټس چې کوم دي نو هغه چې کوم د لرې علاقو دي، چونکې د دې کالج ریزلټ ماشاءالله ډېر بهترین دی، نو په دې باندې د ډیرو زیاتو ضلعو دلته کې زور دی. زه په خپله سپورټ ټرایل کوم، ما سره د دیره پر الکان راځي، د باجوړ راځي، د سوات نه راځي، د ملکن ضلع نه راځي. نو واقعي چې د لرو علاقو الکان شته دی، خو سخت خل زموږ سره مجبوري دا شوه چې موږ هاسټل خالي کړو. یو هاسټل چې کوم موږ سره الریډي و هغه موږ نه فیمیل کالجونه، او اوس چې کوم نوی جوړ شو نو موږ مجبورا هغه د کلاسرومونو لپاره مختص کړو. موږ سره واقعي چې هاسټل نشته. ګورو مستقبل کې چې حکومت کېدای شي چې زموږ دپاره څخه فیصلې وکړي او موږ له هاسټل هم جوړ کړي، ګراونډز هم جوړ کړي، موږ له ځمکې والي، ځکه چې دا وخت ضرورت دی. سر د ملکن ټي وي ته ټایم راکولو ډېره زیاته مهرباني او ډېره شکریه. ستاسو هم ډېره مننه، ستاسو د راتګ مننه، او دا ستاسو زموږ سره مینه ده چې تاسو رالی او زموږ دا مسایل هم د دې ملکن ټي وي په شیشه باندې خلکو ته وښول. ډېره مننه جي، یو جهان مننه.